د نصیحت څخه ډکه کیسه. ساريت من حرام ليلا إلى حرام، سريت من حرام ليلا إلى حرام. عزتمنو تاسې دا واورئ، دا نصیحت ځین واخلئ چې کله وسړي ته حق ښکاره سي نو باید بیا قبول کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پهلوان و چې نوم یې رکانه و، ډېر غټ پهلوان و. د هغه په هکله تاریخ لیکلی دی چې د اوښ پر پوست به دی کښېناستي، د عربو به دا نورو به دا پوست دا چمړه کشوله، هغه به اوښ کې د څیرې به سوله، پر کم ځای چې رکانه ناست وي هغه ځای به سره شورېدی هم. د زرو کسانو مقابله به یوازې کوله. نو یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده ته د اسلام دعوت ورکړي. نو رکانه ورته وویله چې ای رکانه، آخرت راتلونکی دی، ولې خپل عمر ضایع کوې؟ اسلام قبول که، د الله جل جلاله و طرف ته متوجه سه. ده ورته وویله چې ای محمده صلی الله علیه وسلم، زه خو نه څه عالم یم، نه څه فقیه یم، نه څه سمجدار، زه یو پهلوان سړی یم، راسه زما سره غیږ وباسه، کشتي را سره وکړه، که دې راغوزار کړم خو زه اسلام راوړم، که دې نه کړم راغوزار نو نه یې راوړم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بلکل راځه. اوس هغه پر خپله پهلواني باندې مغروره و، زر کسانو مقابله یوازې کوله. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ور مخکې سو، میدان د غیږې د کشتۍ ولګېدی، خلک را جمع دي، راټول دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پورته کی لکه یو کوچنوټې مرغۍ چې سړی پورته کی، داسې پر مځکه کښېږدي، دومره غټ پهلوان. نو بیا ورته وویله چې رکانه څه خیال دې دی؟ ما تا خو دا خبره سره کړې وله که ته راغوزار سوې اسلام به قبولوې. هغه دا یقین نه راکړي چې زه څنګه راغوزار کړم. نو هغه ورته وویله چې زما پر خپل ځان یقین نه راځي چې تا زه څنګه راغوزار کړم، ته راسه یو ځل بیا زما سره دغه کشتي او غیږ وباسه. دویم ځل بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ باندې ورلی، داسې راپورته کی، په یو لاس پر مځکه باندې کښېښو. نو اخر ورته وویل چې رکانه اوس اسلام قبول که. رکانه ورته وویله چې ستا په بدن کې خو په ظاهره داسې قوت نه معلومیږي چې ته ما په راغوزار کې، نو واقع دننه یو شی داسې سته چې ما داسې پورته کې لکه یو مرغۍ چې پورته کې. آخر کار اسلام قبول کی. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمه الله په مجالس حکیم الاسلام کې فرمایلی دي چې داسې پهلوانو یو ځلې غله راغلی و، د شپې ډېره اوښانې د بیت المال څخه غلا کو ویوړه. نو کله چې سهار سو، رکانه نبی علیه الصلاة وسلام ته وویله چې د دې ټولو لپاره یوازې زه کافي یم. پسې ولاړې د ټولو سه هغه اوښان هغه مالې راوړي. نو حضرت حکیم الاسلام رحمه الله فرمایي چې انسان ته په هر حال کې د تعصبه څخه کار اخیستل نه دی پکار. چې حقانیت درته ښکاره سو، حق دې ولیدي، نو پکار دا ده چې بیا حق تسلیم کړي. لکه څنګه چې رکانه حقانیت ولیدي نو په تعصب کې نه رالی، ځکه ګټه د لاسه کله پر نبی علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړ. والسلام. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینې قصې. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساريت من حرام ليلا إلى حرام، سريت من حرام ليلا إلى حرام، كما سار البدر في داج من الظلام. سرنا وداعا سلام ke atas Rasul mulia, ke atas
kekasih sebaik-baik manusia. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Sela wadaan salam ke atas Rasul mulia, ke atas kekasih sebaik-baik manusia. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ودان سلام ke atas Rasul mulia, ke atas حبيبك خير الخلق كلهم. Maulaya salli